السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل آباد او خوشاله او کامیاب لره. دوستانو، که ستاسو یو حاجت وي او تاسو یې پوره کول غواړئ، یا ستاسو په زړه کې یو ارمان یې هغه پوره کول غواړئ، یا ستاسو په زړه کې کم مقصد یې هغه مقصد پوره کول غواړئ، د دې مقصد د پوره کولو لپاره له تاسو سره یوه بهترینه وظیفه شریکه کوم چې انشاءالله د دې په کولو سره که ستاسو هر مقصد وي هغه به هم پوره سي، که ستاسو هر حاجت وي هغه به هم پوره سي، او که ستاسو په زړه کې هر جایز خواهش وي هغه به پوره سي، که ستاسو په زړه کې هر جایز ارمان وي، شرعي ارمان وي، هغه به الله تعالی له خپلو خزانو څخه در پوره کړي. هغه ستاسو د زړه ارمان که موټر غوښتل وي، ګورئ یو جایز عمل د ناروا نه ده. که بنګله غواړئ، که د کرایې په کور کې پراته یاست له هغه څخه خلاصون غواړئ، خپل ذاتي کور ذاتي مکان غواړئ، له کرایهدار څخه خلاصون غواړئ، یا مثلا له چا سره نوکر یاست، مزدور یاست او ستاسو دا یو ارمان وي په زړه کې چې کاش د بل له مزدوري الله خلاص کړی وای، د بل له محنت الله خلاص کړی وای، د بل له نوکري څخه الله تعالی ماته نجات را کړی وای او یو خپل کار می پیدا کړی وای، یو خپل روزګار. ځکه چې په خپل روزګار کې انسان د خپل مرزي ده، پر هر څو بجې، پر هر وخت، پر هر ټیم چې مرزي سو ورزي، او هر وخت چې چټي زړه وغوښتلو پر هغه وخت باندې چټي کولای شي، هر وخت چې زړه وغوښتو په هغه وخت خپل کاروبار بندولای شي. خو د بل په نوکری کې، د بل په مزدوري کې انسان د خپل اختیار نه ده. هغه د سیټ هغه د سر کم چې د سرخیل د هغه څه ورته وایي دغه مطابق به کاروبار، دغه مطابق به د روزګار کوي، دغه په خوکه لغه څه به اجازت اخلي، بیا به چټي کوي. بعضې لا داسې هم یې چې چټي کوي، دغه نوکري دغه مزدوري خپلې پیسې ورڅخه کاټیږي. نو لہذا یوه ورځ خپل کاروبار کول دا د جمعې د بل تر مزدوري بهتره ده. یعنې په جمعه کې چې د بل په مزدوري، د بل په نوکري کې ته ګټې، هغه ته په خپل روزګار کې په یوه ورځ باندې هم ګټلی شي. نو دوستانو، انشاءالله دا یو ارمان چې ستاسو وي دا به الله تعالی در پوره کړي. که ستاسو د زړه داسې یو ارمان وي چې الله تعالی ماته اولاد راکړي، نارینه اولاد، یا نارینه لري د زنانه اولاد څوک ارمان لري هغه ورکړي، یا د ښه روغ صحت ارمان یو انسان لري په زړه کې، یا د ښه رشتې ارمان لري په زړه کې، مثلا د خپل خوښۍ رشته د زړه یو ارمان وي، هغه ارمان دی پوره کول غواړي، دغه وظیفې په کولو سره دوستانو دغه عمل د تاسو پوره کیږي. ارمان هغه وظیفه کومه وظیفه ده دوستانو؟ هغه د درود شریف وظیفه ده. اسانه درود شریف در سره شریک کوم چې ډیر اسانه ده. په ناسته ولاړه بیده یاست، ماخستن ویده کیږئ هم یې ویلی شئ چې ناست یاست، په مجلس کې یاست، پر تسبو باندې اذکار کوئ، دغه پر ځای دغه هم ویلی شئ. ډیر اسانه عمل ده، خو انشاءالله چې څومره اسانه ده بیا دومره طاقتور ده چې دغه ټول مقصدونه چې تاسو په زړه کې لرئ هغه به الله تعالی له خپلو خزانو څخه در پوره کړي. ځکه چې درود شریف د فضایلو د برکاتو یوه مجموعه ده. دا د دنیا له نعمتونو یو ډکه مجموعه ده چې د دنیا هر نعمت تاسو غواړئ هغه الله درکوي. په دې درود شریف کې بې پناه فیوز او برکات شته. دا یو داسې لازواله دولت ته چې نه ختمېدونکی ده، چې کله د دې په برکت د دې وظیفې په کولو د درود شریف یو نعمت دې ترلاسه کوي هغه بیا لازواله ده، یعنې داسې لازواله ده که څه وخت درته میلاو شي بیا یې ختمېدل نشته، الله یې بیا نه در څخه اخلي. او دا د الله تعالی د رحمت یوه خزانه ده، د ګناهونو یوه کفاره ده، مثلا چې هغه کفاره ګناهونه ختموي، او د لوړوالي یوه داسې غټه قرب درجه ده چې انسان ډیر زر د لوړوالي و رتبې ته رسوي. د خیر و د برکت یوه مجموعه ده، د تنګسي لپاره یو بهترین علاج ده، او د جنت د بولو لپاره یو داسې عمل ده چې انشاءالله د دې په کولو سره به الله تعالی به د جنت ته بوځي. او د روحاني پریشانیو لپاره یو ډیر بهترین علاج ده.
د غربت او د افلاس لپاره یو حل ده او د دوزخ څخه د نجات یو ذریعه ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د شفاعت یو کنجي ده، یو منګی ده. ان شاء الله د دې په کولو سره کچېرې تاسو دا وایاست، الله پاک جل جلاله به د دې برکت سره تاسو د نبی علیه السلام شفاعت در نصیب کړي. په حدیث مبارکو کې د درود شریف بشمار فضائل راغلي دي، بشمار برکات ذکر کړي دي او په دغه برکات او ذکر سره ان شاء الله تاسو د ژوندۍ هر مشکل الله تعالی حل کوي. درود چې پر نبی علیه السلام څوک وایي دا قرب مصطفی صلی الله علیه وسلم یو ذریعه ده او دا داسې ذریعه ده چې آخرت په ورځ نبی علیه السلام د څنګ ملګری جوړیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ چې یاندې غواړي یو انسان، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده چې هغه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل که یو انسان غواړي چې په آخرت په ورځ ماته ډیر نږدې شي، هغه د څه کوي؟ هغه د درود شریف پر ما باندې ډیر وایي. په درود شریف ویلو سره هغه انسان په آخرت کې ماته نږدې کیږي. نو دوستانو د وظیفې عمل د سره شریک کوم، که مهار وظیفه، که مهار مقصد وي، که مهار حاجت وي، هغه په خپل دماغ کې راګرځوي، په خپل ذهن کې چې هره ورځ درته پیښ شو بس په هغه دوران کې 100 واره دا درود شریف وایاست. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. بس اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. زه په کمنټ کې هم درته لیکم، له هغه ځای څخه بیا یاد کړئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دا کو سره وایاست خو هم بیخي ښه ده. نو دا درود چې تاسو 100 واره وایاست ان شاء الله ستاسو حاجت، ستاسو مقصد، ستاسو د زړه ارمان، ستاسو د زړه خواهش الله پاک جل جلاله در پر کې هر خواهش تاسو لري. نو دا وظیفه و دوستانو د درود شریف وظیفه له نور ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم.